بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. دا خلق د سشي په باب یو له بله پوښتنې کوي، آیا د هغه لوی خبر په باب په دغو راز ګډو وډو ویناوو کې اخته دي؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر ژر به دوی ته څرګنده شي چې قیامت څه شی دی. هو، هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر ژر به دوی ته څرګنده شي چې قیامت څه شی دی. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په ځمکه کې د میخونو په څیر ښخ کړي دي، او تاسې نارینه او ښځینه مو جوړه جوړه پیدا کړي یاست، او ستاسو خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی، او شپه مو پرده اچوونکی او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. او ستاسې د پاسه مو و محکم اسمانونه درولي دي، او یوه ډیره زیاته روښانه او توده ډیوه یعنې لمر مو پیدا کړی دی، او له وریځو څخه مو پرلپسې بارانونه راورولي دي، تر څو چې د هغو په وسیله غلې، شنیلې او ګڼ باغونه رازرغونه کړو. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. بېشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی، په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي، تاسې به ډلې ډلې راوایستل شئ او آسمان به پرانیستل شي، آن تر دې چې هغه به دروازې دروازې جوړ شي. وسيرت الجبال فكانت سرابا. او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنې ځلیدونکې ځمکه غوندې وګرځي. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. په حقیقت کې جهنم یو سارنځای دی، د سرکښانو هستوګنځای چې په هغه کې به دوی په مودو مودو پراته وي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونه څکي، څه چې مومي هغه به یوازې خوټېدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي.
د هغو د تیرو کړو عملونو پوره او بشپړه بدله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. هغوی هیڅ د قیامت د ورځې د حساب هیله نه درلوده او زموږ آیاتونه یې بیخي دروغ ګڼلي وو. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. په داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار شمار لیکل، اوس خوند وڅکئ، موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بېشکه د پرهیزګارانو لپاره کامیابی ده، باغونه و انګور او نوې پیغلې، همزولې نجونې او ډک جامونه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. او هلته به هغوی هیڅ چټي او دروغ خبره نه اوري. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. له حساب سره سمه بدله او پوره لوروینه ستاسې د رب له لوري ده، د هغه زیات مهربان خدای له لوري څخه چې د آسمانونو او ځمکې او د هغو دواړو په منځ کې د هر شي څښتن دی. د هغه په مخ کې هیڅوک د خبرو کولو وس نه لري. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. په هغه ورځ چې روح او فرښتې لیکي ودرېږي، هیڅوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چا چې رحمان خدای اجازه ورکړي، او هغه به حقې خبرې کوي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هغه ورځ حقه ده، نو اوس چې د چا زړه غواړي د خپل رب لوري ته د ورګرځېدلو لار دې ونیسي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. موږ تاسې له هغه عذاب څخه ویرولي یاست چې نږدې راتلونکی دی. په هغه ورځ به انسان ټول هغه څه وویني چې د ده لاسونو هغه مخکې لیږلي وو، او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاشکې زه خاورې وای.